د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړو چارواکو په کندهار کې له انس حقاني سره لیدلي دي. په سلامونو مارکلی کوم زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو را سره تر پای وګورئ. کندهار کې ځایي سرچینې وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړو چارواکو د حقاني شبکې له یوه لوړپوړي غړي انس حقاني او د دې ډلې له ځینو نورو غړو سره په کندهار کې لیدلي او خبرې اترې کړي دي. سرچینو نن یکشنبې د غوی پر 25مه له اشتیسوب ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړو چارواکو له ملا هیبت الله اخوند او نورو طالب چارواکو سره هم لیدلي دي. د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه کندهار ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو سفر نه دی تایید کړی. د ویلو ده چې تر دې مخکې هم د پاکستان د استخباراتو سازمان رئیس کندهار ته سفر او د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ پاکستاني رسنیو تایید کړه چې ځینو پاکستاني چارواکو د پاکستاني طالبانو تحریک له قماندانانو سره افغانستان نه پټ سفر لرلی و. اوس نه ده روښانه شوي چې دغه پټ سفر د افغانستان کوم ځای ته شوی دی. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.